چې پروژه کې خوشبو استعمالول، تیل لګول، سترګو کې رانجوال او مسواک استعمالول، آیا په دې سره روژه خرابېږي که نه؟ جواب دا دی چې پروژه کې خوشبو استعمالول، په سر باندې تیل لګول یا مسواک استعمالول یا په سترګو کې رانجه کول، په دغې ټولو شیانو سره روژه نه ماتېږي او نه پې خرابېږي، نه پې متاثره کېږي. روژه هله ماتېږي چې په اصلي لارو باندې ستا معدې ته او ستا دماغو ته یو څیز داخل شي، په دې سره روژه ماتېږي. اوس تا چې خوشبو وکړه په دې سره روژه خرابه نه شوه، یا د مسواکو کو په دې سره روژه ماته نه شوه. که مسواک کوئ په دې کې غاښونه د اکثر خلکو وینې شي، خو ستاسو غاښ هم پکې چېرته وینې شو که نه او تاسو هغه وینې را ګزارې کړې بهر ته، هم روژې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. البته که چېرته داسې وه چې دا وینه زیاته وه او تاسو هغه وینه قصدن آمدن تېره کړه، نو بیا هم خپله روژه فاسده کړه. او که هغه وینه تېره نه کړي، هر څومره که غاښونه وینې شي او تاسو لاړې توکئ د هغې سره وینه هم تویه شوه، نو په دې سره روژه خرابېږي نه فاسدېږي، نه ماتېږي، نه خرابېږي. بالکل روژه ټیک ټاک ده. نو په خوشبو باندې، په عطرو باندې، په تیلو باندې، په سترګو تورولو باندې، په مسواک والو باندې روژه نه متاثره کېږي، نه خرابېږي، نه ماتېږي.